بل کور دی د سړي د خاورو کوټګۍ ولی نه هغه د یو ترپال ولی نه خو چې دی ورته راغې خپل کور ته ده ته به سکون راځي ټولې ستړې به ختمي الله وی کور سکون دی که هر څومره په ظاهره خراب دی خو الله ورته سکون ویلی تا ته به پکې آرام راځي دریم الله بیبیم سکون ګرځولی دی ویلی تسکنو الیها چې تاسو د دې بیبي سره سکون حاصل کئ اوس خو الټه شوي دي خو به هر صورت سکون ورته الله ویلی دی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې کلم سړي ته په زنانه کې سکون نه میلاوي واده کړی دی او ده ته سکون نه میلاوي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی دی ځان له د بلې ښځې تالاش وکړي اگر چې زنانه به پې غوسه کېږي خو دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې ده ته سکون رانغی دی د ځان له د بلې ښځې تالاش وکړي د ښځې مقصد پوره نه شو د ښځې مقصد خدا دی لتسکنو الیها چې دی به په بار زری زری شوي ده به نوکرۍ کړي ده به تجارت کړی ده به معاملې لړو کړي خلقو له نو چې کور ته راشي لتسکنو الیها هغه هر څه به تیر شي او سکون به ورته راشي الله ورته سکون ویلی دی نو چې هغه لا کور ته راننهوتی نه دا ورته ټول کور حالات په وره کې بیان کی نه یې بوټان ایستلي دي نه یې اودس کړی دی نه یې آرام کړی دی نه یې ډوډۍ خوړلې ده او نه یې چای څښلې ده او دا پې اټیک وکړي چې نن داسې داسې کارونه شوي دا سکون شو دا هغه هر څه دې وران کړل دا د زنانو بد عادت دی چې داسې کوي داسې مه کوئ کور ته راشي اسې هغه د ستړو ځای دی وی به یې ورته آرام وکړي روټۍ وخوري مازغی په اطمینان شي ګنټه دوه تیر شي په طریقه باندې ورته هغه خبره وړاندې که نو بیا سکون صحیح دی لتسکنو الیها چې تاسو ورسره سکون حاصل کئ نو لږ صبر او استقامت چې زنانه شروع کې ډېره فایده به وشي تاسو ته ما نه ویلي د نبی علیه السلام دور کې یو صحابي د کوره وتو په دویم چتې کور و لاندې د سخر کور بیبي ته یې وی د کوره اوځم خدا دا سامان مې تا ته وغورځو زما د راتلو پورې به د کوره نه وځي بیبي وی ټیک ده چې خاون یې ووتو نو دې کې پلار لاندې چت کې بیمار شو د نبی علیه الصلاة والسلام پسې استازی راولېږو وی د پلار تپوس کولی شم خاون منع کړی وم نبی علیه السلام وی چې خاون منع کړی وي زه اجازت نشم درکولی وی ټیک ته نه به ځم نو اطلاع یې راولېږله وی پیغمبره مرض سیوا شو پلار مې وفات شو اخیرې زیارت یې کولی شم چې یو نظر یې ووینم نو نبی علیه السلام ورته وی چې خاون اجازت نه دی کړی زه اجازت نشم درکولی د دواړو جهانو سردار وی زه اجازت نشم درکولی هغه ورته وایي چې ته اجازت نه کوې بس زما صبر دی پلار خلکو خخ کو لوري پلار ونه لیده چې لاندې چت کې کور نبی علیه السلام استازی ولیږو وی ورشه دی بیبي ته ووایه چې ستا د صبر په وجه الله ستا د پلار بخنه وکړله دا صبر دی که نه نو د دې ته لا مړ وی هغه وله قبر له ځي او د خاون نه تپوس نه کوي نو مقبرې ته چې ځي د پلار قبر له خاون نه چېرته تپوس کړی په دغې کې تپوس نه کوي زنانه ځي څه له مقبرې ته څه چل کوي دا په مقبره کې چې دا په لاره اوځي النساء حبائل الشیطان دا خو د شیطان جالونه دي په دې خو شیطان خلق راټینګوي نو مقبرې ته زنانه ځي څه دعا ورته د کوره کوه او صبر استقامت کوه تاله دا پیدا منه دا چا راوستي دي دا د ښځو رسمونه دي چې د ښځې عدت پوره شي نو دا به لومبې د خاون قبر لځي ځکه چې نن عدت پوره شوی دا مسله قرآن کی احادیثو کی
تاسو کم ځای لیدي دا ټول د ځان نه اسې مسلې جوړول زنانه د پاره دا حکم دی چې مونځ به د غولي په ځای په برنډه کې کوي د برنډې په ځای به یې په کوټه کې کوي د کوټې په ځای به یې په کوډګۍ کې کوي په کوډګۍ کې زنانه د مونځ د کمرې په ګوټ کې کوي په ګوټ کې حدیث مبارک کې راځي زنانه د پاره دا حکم دی نو زنانه د صبر او د استقامت کمو خبرو باندې چې نارینه زنانه وخلی شي یوه پکې دام د چې هغه د اجازت نه بغیر وځي